سلامونه احترامات مې قبول کړئ. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو دا وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی سو چې کریپټو کرنسي یا ډیجیټل ډالر موږ تاسې باینانس والېټ ته راولېږو. نو کوم چیرې تر دې دمه باینانس اپلیکیشن نه یې ډاونلوډ کړی، په موبایل کې پلی سټور کلیک کړئ او په سرچ کې باینانس ورته ولیکئ او باینانس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په دلته به ډاونلوډ لیکلی خو ما مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی ده ځکه هلته اوپن لیکلی ده. زه اوپن باندې کلیک کوم تر څو ما باینانس اپلیکیشن خلاص شي. دلته راځو لاګین باندې ځکه ما لاګین اپشن ده او رجسټر ده سر کې تاسې وینئ. نو رجسټر خو مخکې له مخکې ما اکاونټ رجسټر کړی یعنې اکاونټ مې جوړ کړی دی. که تاسې اکاونټ ته دې دمه نه یې جوړ کړی ما تېره ویډیو وګورئ په هغو کې د اکاونټ جوړولو طریقه شته. نو لاګین باندې کلیک کوو داسې موږ مخکې له مخکې اکاونټ جوړ کړی ده لاګین کیږو دلته ورته. اول به ایمیل ولیکئ ایمیل ادرس وروسته به په لاندې برخه کې پاسورډ ولیکئ. هغه پاسورډ ستا د اکاونټ جوړولو په وخت کې ورکړی ده. او په انټر باندې به کلیک وکړئ. اوس به دا راواخلئ له دې سره به ځای سره به فکس کړئ. اکاونټ ته لاګین سو. کله چې اکاونټ ته لاګین سو اوس موږ به راځو په لاندې برخې ته وګورئ اپلیکیشن چې کله خلاص سو والېټ لیکلی ده. په والېټ باندې کلیک کوو او په پورتنۍ برخه کې اورویو په بغل باندې سپاټ لیکلی ده. سپاټ کلیک کوو. د سپاټ وروسته موږ اکاونټ ګورو. د اکاونټ بیلانس یې د 0.00 ده ځکه موږ اکاونټ نه وای د کومه کرنسي نه لرو. دلته په ډیپوزیټ باندې کلیک کوو. کله چې په ډیپوزیټ کلیک وکړو موږ هغه کرنسي نه ورته انتخابوو چې بل ملګری یا هم صراف موږ تاسې ته رالیږي تر څو موږ د هغو لپاره ادرس ورکړو. نو تاسې د لومړي ځل لپاره همیشه USDT خپل اکاونټ ته رالیږئ. په سرچ کې دلته ورته ولیکئ USDT یعنې هره کرنسي رالیږلی شئ خو تاسې USDT رالیږئ تر څو وکولی شئ په دغه USDT خپل ډیجیټلي ډالر دي. نورې ډیجیټل کرنسي باندې واخلئ او خرڅ کړئ. کله چې نرخ ارزانه شي وایخلئ چې نرخ یې لوړ شي باندې خرڅ یې کړئ. USDT همیشه قیمت $1 ده ځکه د ډالر ډیجیټلي 90 ده. په USDT کلیک کوو. د دې له کلیک کولو وروسته تاسو وینئ د ډیپوزیټ USDT لاندې 4 نوې لیکلي دي. دا خپله چې دي د نیټورک ټایپ دي. وګورئ ARC 20 ده، BP2 ده، BP20 ده او همداسې RC20 ده. د USDT لپاره همیشه تاسې نیټورک ټایپ TRC 20 انتخابوئ او دغه کوم څوک چې تا ته رالیږي هغو ته هم دا وایه چې ما د USDT د نیټورک ټایپ چې ده TRC 20 انتخاب کړی ده. او یا باید هغه کس څوک تا ته رالیږي درته ووایي ستا د نیټورک ټایپ چیرته انتخاب کړی ده. هغه باید دواړو باید سیم ټو سیم که چیرته غلط وي تاسې نسئ کولی چې هغه ترلاسه کړئ یعنې کیدای شي هغه له منځه ولاړې شي. نو تاسې دې ته باید ډېر پام وکړئ. کته یې درته لیکلي دي وایي ګوره important send on the USDT to this deposit address او فقط دغه ادرس ته تاسې USDT رالیږلی شئ. بیټکوین بیا نور کرنسي نشئ رالیږلی. د هر کرنسي لپاره مختلف ادرسونه دي. هغه کرنسي باید لکه مخکې چې مو وویل دلته باید هغه کرنسي په سرچ کې ورکړئ. هغه کرنسي باید انتخاب شي. مثال تو غواړئ چې ETC راولېږي دغه اتریوم کلاسیک دا بیا باید ورته انتخاب کړي. خو داسې اوس موږ غواړو لومړي ځل لپاره تاسې همیشه USDT رالیږئ. نو دلته به ورته ولیکئ USDT دا به کلیک کړئ او TRC 20 ورته انتخاب کړئ. له دې وروسته به دغه ادرس را کاپي کړئ. په دې چې کلیک وکړو په دې ادرس ښي طرف ته بټن باندې چې کلیک وکړو ادرس به را کاپي شي. هغه ادرس به د فیسبوک مسنجر له لارې ته غواړئ ورته ویلیږئ. ورسره کلیک وکړئ پیسټ وکړئ. چې پیسټ وکړو هغه ادرس هغو ته هغه کس ته ځي او په دغه ادرس باندې هغه کس تاسو ته کریپټو کرنسي راولېږي. په بله ویډیو کې غواړو چې څنګه موږ تاسې کریپټو کرنسي ولېږو دا خو ولې راولېږو. بله ویډیو کې په دغه باندې کار کوو. نو که چیرې کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې یې ولیکئ. زه همیشه په خدمت کې یم. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت ښې چارې.